چې ګل حسین چېرته تللی؟ ګل حسینه، ګل حسینه، لکه ګل حسینه څه شوې؟ دې خوا راشه، کښېنه خبره کوم. ولې تا څه وې؟ ورشه په منډه دې دوکان نه یو ګولۍ نسوار راواله، 10 روپۍ واله او زر راځه ښه. زه دغه مارکیټ کې ډېر زیات یارېږم، چاوې دغلته پیریان دي. دا دروغ دي مړه، نشته پیریان، اوس یې د ماښام بانګونه وي. زر ورشه یو ګولۍ نسوار راواله، په منډه راځه، زه دلته ناست یم. دوکانونه خو ټول بند دي، ولې چې دا خوا دوکان سین کمه. اله دا دوکان خو هم بند دی، چې دا اوازونه د څه شي دي؟ یو بهی دا خو پیری دی. ګل حسین نسوار دي د مرګ اریانېږي تخته. یا لکه ته خو سم تک زیړ شوی یو، ساه دې رامات شوی، نسوار دې راوړه، راکه نسوار. په مارکیټ کې پیری و، څه بل شانې شکل یو، زه ویارولم. او ولې دوکانونه بند و څه؟ مارکیټ ټول بند و، هېڅ څوک پکې هم نشته. روپۍ راځه به ځان راولمه، پاڅه تا یوه ګولۍ نسوار رانه وړه مړه. دا خو په رښتیا دوکانونه بند دي، د ګل حسینه خبره صحیح وه ښه، چې دا چغه چې شي وواله. یو خو د نونو د دا میخه په مخه چغې ووایي، ورځ او شپه وله نشته، چې دا چغې څوک وایي، دلته خو هم څوک نشته. دا چې شی دی یو بهی، چې دا چغه چې شي وواله، ولکه کم ځای په حیا پرده کې راوځه، که ومې نوې که نه نو بوڅو سقیدن جوړو، دلته چغې راځي او پاته نه لګي. یو بهی دا چغه خو کوم ځای راځي؟ یو بهی چې دې سین دا چې شی والوته، چې دا چې شی دې کوڅه کې خو هم څوک نشته. ګل حسینه، ګل حسینه، ولکه ګل حسینه کوم ځای؟ ولکه دې خوا دې کوڅې ته راشه، خدای دې دې خوا راسه، دې کوڅه کې کوم ځای کې؟ دغلته کوڅه کې خو ما وکاتې، دلته خو دا چغې ته وایي. چې دا اوازونه د کوم ځای نه راځي، بس پته نه لګي چې دا څوک دی. چې دا چې شو بای، چې دا چې شی الوزي رالوزي، هلکه کوم ځای؟ هله دلته خو هم نشته، دا سر به زه ګورم، دا د الله باره لینډر ته راوخېږي، باره په لینډر درته ولاړ یم. یا لکه کوم ځای صحیح حل ووایه. پاوړو راوخېږه. ګل حسینه، ګل حسینه کوم ځای؟ ته ورځکه باره پسې خېږم که باره یې چاړته. یو بهی چې دا چې شی دی؟ رحیم الله خپې وباسه تخته، د ګل حسین خبره صحیح وه. یو بهی دا چغه چې شي وواله.
یبای دا څه شی دی؟ رمله پاڅه بار څه شی دی؟ یا لکه ولې څه شی دی؟ د خوبه دې را پاڅولم، څه شی دی؟ چپ شو چغې مه وهه. هغه خوا کمره کې پیری دی، زه ترې وتښتېدم. لکه په رښتیا وې هغه خوا کمره کې و؟ ما ته پته ده چې ته ما یارې ته داروغ وې، زه ستا په خوله یقین نه کو. پاڅه چې زه درته وښیم راپاڅه، په خپلو سترګو یې وینه. راپاڅه که نه اوس راپات چې وښیم درته که نه نه زه بهر ته نه ځم که نه ما خوب راغل. ته اوس دغه قیسې پرېږدوه، داسې کار وکړه که نه بهر لاړ شه، یو 4-5 وږې مات کې دلته به یې دواړه رواته کړو او زر راځه یارېږه مه څه نشته ښه. یبای رحیم الله راشه. اله د ګلوسین خو یوه ګنټه وشوه او لا نه دی راغلی. ته وردېږه چې ورشم پسې چې چل وله نه شوی. اله چې دې ګلوسین له دا چې چل شو دی. ګلوسینه لکه ګلوسینه راپاڅه، ګلوسینه لکه راپاڅه، دلته چې چل شو دی. دلته پیریان چې ما کور ته بوځي، زه یارېږم. راپاڅه چې کور ته دې بوځم، راپاڅه یارېږم. ته د څه نه یارېږې؟ زه سره یم نه. راځه په قلاره راځه. دا ته ولې بېخوده شوی وي؟ دغه پورې ټل کې چې شی و زه یې ویارولم. د څه شي نه به هم نه یارېږې؟ دا ځوان د سره دی نه. ته وردېږه زه یې سې کوم، دا دې ما ویاری ځه. اوس ورته ګوره زه یې دلته سې کوم، دا دې ما پسې راشي، ما دې ویاری ځه. ستا بدل به تې زه اخلم. ته هسې یارېږې مړه. ته ما ته معلومې ته ځانه کلکلا خانې. اوس ورته ګوره ځه چې د مارۍ دا مارغوټ وله ماتومه که نه. اله چې هغه هلک څه شو؟ ګلوسینه زما په خیال رحیم الله جوارو ته دنده کړی. ته د خپې وباسه تخته. یا بچوړي حاضر راځه، دا وخته دی اوس په رامنټېدو واوره شروع شي. بیا تېزه شي که نه، چینچو خو ته کېږي. یخ خو یوازې تاله نه دی شوی، مال هم شوی دی. یا تختې دې په تباهونو تباه مه که، زه دې په دې یخ کې را روانه کړې وه، بوډۍ ښځه یم. مخکې کېږه کور ته به تله غواړې او اوړه به اغېږل غواړي. یا تختې دې دا سقافه کول د خاورو د لاندې که زما خپې یخې شي. دا خبره دې نږدې ځای ته به لاړ شو. هغه خبره اوچت ځای ته زه نه شم تللی، زما په خپو ودرلی.
مخکې کېږه کنه لږه د لاکومه ډېرې غلطې مه کوه زه بېبي ته ماته مخه ښکارېږي چې دومره راته ښکارېدې نو بیا دې چکر له څه له راوستې یا بېبي ما ته وردېږه که نه زه یارېږم ما ته وردېږه یبای بچوړیا راشه د ملا تیر مې بچو لاس راکړه بېبي پاڅه یو ستا ارزي کې خپې اوړي شغو دې په لارې د تلو نه یې بچوړیا مور پورې پشاړې مه کوې یو ورځ به ته هم داسې شي ما ته چا وې چې دا بوډۍ ځان سره را روانه وه اوس یې سوجي پخ کړله دې سوجۍ ته غالم کني ما به خپل ملګري راوستي وو بچوړیا مور د خپو لاندې جنت دی ته خو مور پورې پشاړې کې یو ورځ به ملګري ستا په کار را نه شي او دا به یو ورځ زه تا ته ښیم بېبي ورو زه بیا درځونه خورې بیا تا هسپتال ته نه شم ښه بچوړیا راځه الله به خیر راځه بېبي دقته ځای صحیح دی دقلته کښېنه سوچي زر راواله بېبي مالې یو دې په تباونه توا په دې را روانه کړې ما دې لاسونه لبې مې یخ شو دی خو ناجوړه ښځه یم مه جاړه دې دې رښتیا بېبي را سوچي زر راکړه زه وږې شوې یم وردېږه پړم د لارې ډک پسې شو صبر وکړه ډک په واوره ډېره زیاته شوله که نه بېبي یخ لاله دی چې بیا په وخت پورته ځو بله پیره به مې کالام ته چا سره لګوځي ته ما دلته نه راوستې ته خو لا کالام ژاړې خوره بېبي خبرې پرېږدوه بېبي وڅکې دې پکې کم اچولي دي دا وڅکې به خو به دې پکې سیوا کړوي که نه زما ځانه غریبې نه شکر وباسه چې بښم دې له کړه خوره نازمین ما ده بېبي راوستې شو کو خوره به جوړیا ماشومان به چېرته چې دا خبرې ده چې شیرازي دلته په دې ټایم څوک څه کوي او زما په علاقه کې په دې ځای کې دلته څوک څه ګوري اوس خو به زه دوی سره ګورم چې دا څوک دي په دې ټایم کې دوی دلته څه ګوري اوس به دوی خپل حل ویني بغیر د مرګه یې نه پرېږدمه زه راغلمه هکو بکو سرسیندکو آدم خور دراغ پترپکو یبای بېبي پوره وګوره دا چې شی را روان دی یوه جوړیا دا خو ادمخور دی راپاڅه چې ځو تخته دا خو سړی ماتی یبای بېبي په رښتیا مې پاڅه چې ځو تخته یوه جوړیا راشه لاس راکړه بېبي ته نقل ته څومره ما به ادمخور وخوري زه تا لاس نشم درکولی زه در لاړم دا د نن سبا اولاد دی او اوس مې چکر له راوسته اوس مې پرېږدي یه بېبي ازاده شه ادمخور را روان دی خوري دي یبای بچوړیا راشه سر په خښ شو لاس راکړه یه بچوړیا راشه بېبي ته دلته څومره زه دې لاړم ته پخوانۍ ښځې ته یې خوړلې ښایي
چوریا راشه لاس راکا بیبي لاس راکا که مور مې نه وې دقه عالم خور ته مې پرېښودې اوس څه کې خیرې به راته وکړې راځه راتښته یمه ماته چاوي چې چکر لراته نه به څنګه وه اوله ټولال که راتښته بیبي په سرکونډو راځه په سرکونډو راځه دې واورو کې خو تله نه کېږي سړي خپې نښلي یبا بیبي راشه که نه د ملا تېر مې مات شو راشه که نه یا یوه چوډیا ماته ورځېږه یوه چوډیا ماته ورځېږه بیبي هغه پورې وګوره ریمونډا دی راځه تپوس دې کوو چې دی چل کوي یبا چوډیا راځه ته دا خو غټ کار شو زموږ مدد به هم وکړو اوس ما سره بل ملګری هم نشته چې بل ملګری ما سره نو دا بالا به ما را روانه کړې وه او په دې طریقه به واچوله چې دا پورې څوک را روان دي یاله دا خو بېبې دلې راله راځئ دې خوا راشئ دلته تاسو څه ګورئ السلام علیکم وعلیکم سلام دا بېبې په دې واورو کې دې څه را روانه کړله کته کښېنه ته بېبې ته دلته څه ګورې دی هلک راته ویلي بره چکر له ځو دلته تاسو دا خو خوښه ځای دلته خو ادمخور دی او زه یې وختي را په مخه کړی وم تاسو دلته څه ګورئ د بچوړي هغه ادمخور خو اوس موږ هم ولیده موږ پسې را روان وو موږ ورغه رښتیا وې او که نه تاسو هم راوځغلولی دې پرون د مري کسان یې ځغلول دي د پنجابیان یې ځغلول دي اوس به داسې کار کوم ما کوهی جوړ کړلی دې کوهي کې به تاسو ما سره ملګرتیا کوئ ټیک ده بیبي ستا دا زوی ما سره ملګرتیا دې کوهي کې کوي ته به دې ځینې خوا ځینې موږ چې ادمخور ختم کړو موږ راځو دلته ښه ته به خوا ځینې ما کوهی جوړ کړلی ته به صرف یوه ګنټه صبر کوې موږ ورته وراچو بس ختموي ښه راځه ګلوسین ته دغلته کښېنه چېرته ځم راځو خورې راځه دې خوا راشه دې خوا راشه ګلوسینه داسې ما پسې دا پلان جوړ کړی دی بالا پسې دا کوهی ما جوړ کړی زه وختي راغلم زما 3 ګنټې دې بالا زه هم په مخه کړی ستا مور بالته نشته یا بوډۍ ده دغه لږ کار دی پکې ما له غونډان راکوو چې دا ټول او بیا چې مونږ هغه راتلو ما وایي داسې پلان جوړ کړی دی بالا ته زه نو وراچوم او دا خاتمه او دلته دنیا شي خلک چکر له راځي دا د هغو دپاره مصیبت دی غونډان ما لکه دغه اخري سر د دی زر زر کوه ښه دقسې غونډان زر زر جوړوه راکړه جینۍ الله زما بچوړو ته خیر کې او بری ونه ورکړي کوه زر زر راکړه غونډان راکوه زر زر یخ دی نو ته به ادمخور ختمې نو که دا یې اوس ستا مور خوړلی وی یا یې ته خوړلی وی دا به یو ورځ ته ختمې نو دا به ته چې چل کړې را روانو که نه اوس به ورسره ګورو دا ونیوه چې دغه جوړ شي چې دا پلاو ته لاړه یو پیر که نه دې کوهي ته چې دا ننوته بس نو دې سره بس بیا زه دا بیا داسې کار وکړو چې دې ته بیا موږ چې چل وکړو اور به ورته واچوو واچو که نه بیا به د دې بچي یاد ساتي چې هر سهار چا سره چېړی پورې ملا سره مه چېړئ راکوه زر زر راکړه زر زر اخري دغه دی زر زر چې دا زر راکړه بس اوس دا داسې کار وشو که نه چې
پسې راځه هغه ادمخور هغه پر هغه جاغو کې دی خطرناک دی کې داسې کار به وکړو ستا بوډۍ مور ده هغه به ځان پسې نه پسې کوو اول به ادمخور ته کار وکړو بیا به چې راغی دې کوی ته چې هغه ورغاښ بیا به ورته تیلی ووهو ختم به یې کوزو به چې دلته دا خلک راځي چکر له ډېر خلک راځي چې داسې دا ادمخوران یو موږ ته دا کار کوي او زمونږ د چکر والا کاچا زمونږ ورونه هغه یې ځغلی دا خو زمونږ دپاره بې نقصان دی راځه چې ادمخور دې پیرله خو لاله ژوندي پاتې شو خو بله پیرله به یې نه پرېږدم د مرګه په غاړه نه پرېږدم وای وتښتېده رانه نن د خوراک ته میلاو نه شو چې دا دوه کسان څوک را روان دي راځه زر راځه لکه دې غوره شه هغه پورې بلا نسته پورې هغه ګټه نسته غونډان جوړ کړه اوس به یې ولو او داسې به تښتې سره چې کله شاته نه وي نیولې د دې هلته خواسمت ده هغې ته به یې وړی بیا به زما نه یې وله د قاره لږ صبر وکړه تاسو هم زه پرېږدم نه دا زما په غونډانو ولئ وردېږه زه رالم لکه تخته راله منډه که منډه که منډه که منډه یا ستاسو ماته راکړه اوس خو زه تاسو د سره پرېږدم نه لږ صبر وکړه تاسو به زه د مرګه په غیر نه پرېږدم السلام علیکم بیبي وعلیکم سلام تاسو خو ډېر ناوخته کو ستا دواګانې چې موږ سري که نه موږ ادمخور نه شو وژلی داسې کار موږ وکړو ادمخور موږ ته د دنیا نه ختم کړو موږ ورته اور واچو دا د اور نه بغیر نه کړی جادو ورسره دی موږ په غونډانو په ګټو په دې ویشتی دی خو نه کېده اوس به داسې کار کوو که نه اوس داسې کار به وکړو ګلوسیانه چې دا بیبي او تا زه کور ته راسومه بیا داسې خوشو ځینو ته یوازې مه راځئ ښه خوشو ځینو ته یوازې مه راځئ او ګرانو کتونکو تاسو ته هم وایم چې خپل ماشومان د کورونو نه داسې یوازې بهر ته مه پرېږدئ په دې واورو کې دې یخې علاقو ته دې غرونو ته خپل ماشومان مه پرېږدئ دې خوا راشه دې خوا راشه ما پسې دا پلین جوړ کړی دی بالا پسې دا پلین ما جوړ کړی دی زه وختي راغلی یم زما 3 ګنټې وکړې دې بالا زه هم په مخه کړی ستا مور بالته نشته یا بوډۍ ده دغه لږ کار دی پکې ما له غونډان راکوو چې دا جوړ کړو او بیا چې مونږ هغه راتلو ما وایي داسې پلین جوړ کړی دی بالا ته زه نو اور اچوم او دا خاتمه او دلته خو دنیا شي خلک چکر له راځي دا د هغو دپاره مصیبت دی غونډان که دغه اخري سر دی دی بنده زر زر کوه ښه دغسې غونډان زر زر جوړوه راکړه چې نه خدای دې غرق په دې واورو کې دې زه راوویستم زه خو ناروغه ښه دی